د پاکستان لخوا په جلال آباد کې د ټي ټي پی د مهم غړي وژل کېدو خبرونه ډیر ګرم شوي دي. دې خبر د سید شاه خالد تون غبرګون ښودلی دی چې وایي جلال آباد کې د پاکستانی طالبانو کوم مهم مشر وژل شوی. دوه خبرې ډېرې مهمې دي. که د ټي ټي پی دغه مهم شخص طالبانو د پاکستان په خوښه او اشاره وژلی وي نو په دې معنا ده چې پاکستان د طالبانو پر مټ افغانستان کې هر څه کولی شي. دویمه خبره دا ده که چیرې طالبانو نه وي وژلی او پرې خبره نه وي نو بیا حتما د پاکستان پوځ جلال آباد کې عملیات کړي او نوموړی یې وژلی دی. دواړو سناریوګانو کې یو شی په ډاګه ثابتېږي چې پاکستان د طالبانو په شتون کې خپل مخالفین په اسانه توګه حتی د افغانستان په مهمو سیمو کې پر نښه کولی شي. دا چې دومره مهم سړی افغانستان کې وژلی شي هغه افغان وطنپال او د ملي دریځ خاوندان چې افغانستان کې د پاکستان پر کردار او سیاست آګاه دي او مخالفې وي په اسانه توګه د افغانستان په هره برخه کې خپل هدف ګرځولی شي. هغه څه مو چې نه غوښتل پرې واوښتو. نور کم مو چې پنجابیان لا اوس پر افغان خاوره عملیات کوي.